دا ټول گیم په کیلریز کې دی، په خوراک کې دی. که کوم انسان خوراک سیوا کوي مطلب انرژي ډیره اخلي، کیلریز ډیر اخلي او خرج کوي کم، نو د دې انسان وزن به سیوا کیږي. مطلب دا دی چې د خوراک ډیر کوي، انرژي ورته ډیره ملاویږي، کیلریز ورته ډیر ملاویږي، او بل طرف ته خرچه نشته، ایکسرسایز نه کوي، څه اکټیویټیز نه کوي، څه کارونه نه کوي، نو د خوراک نه ورته ډیره ملاو شوه او بل طرف ته کمه ولګوله، نو دا به د سره بچت کیږي او د وجود به د دې سره غټیږي. نو د وزن سیوا کولو لپاره طریقه دا ده چې انسان د کیلریز انټیک سیوا کی، اخلي ډیر، خوراک ډیر کوي او بل طرف ته خرچه کمه کوي، کارونه ډیر نه کوي، ایکسرسایز نه کوي، گیم نه کوي، سپورتس نه کوي، څه اکټیویټیز نشته، نو په د باندې د خوراک نه چې کومه انرژي د اخیستې وه، کوم کیلریز یې اخیستې وو، هغه هم خرچ نه کړه، نو دته انرژي سیوا شوه، نو د وجود به روان شي، غټیږي به. په دې طریقه باندې وزن سیوا کیږي. نو که څوک وزن سیوا کول غواړي نو هغه په کار دا ده چې هغه په خوراک کې کیلریز سیوا کړي. بل طرف ته د دې اپوزیټ خبره ده، که څوک خپل وزن کمول غواړي نو هغه د کیلریز انټیک کم کړي، هغه د بزان خوراک کم کړي، بل طرف ته د انرژي ډیره زیاته خرابوي، ایکسرسایز دي شروع کړي، ورزش دي شروع کړي، گیم دي شروع کړي، سخت کارونه دي شروع کړي، نو د خوراک د طرفه به دته کیلریز کم شي، انرژي به ورته کم شي، او بل طرف ته د خرچه سیوا شوه، سخت ایکسرسایز، سخت ورزش شروع کړی دی، نو دته به د یو طرفه انرژي کمه ملاویږي، بل طرف ته به خرچه سیوا کیږي، نو د وجود به په ماینسو کې راشي، بیا به اتوماتیکلی د فیټس، د وازګه، د په وجود کې چې کومه چربي ده د هغه استعمال به شروع شي، هغه وازګه، هغه چربي به ولې کېږي او د انسان ته د انرژي ضرورت دی، دغه چربي نه به ورته ملاویږي، نو د وازګه چې ولې کېږي نو د به وزن ورسره کمیږي. نو دا ټول گیم، دا ټول کمال دا په کیلریز کې دی، دا په خوراک کې دی، چې انسان خوراک سیوا کو، اکټیویټیز کم کړي، ایکسرسایز کم کو، وجود به سیوا کیږي، وزن به سیوا کیږي. او که د انسان خوراک په ځان کم کو، کیلریز کم کړه، د پروتینو انټیک کم کو، بل طرف ته ورته ایکسرسایز سخت شروع کو، نو د وجود به بیا کمیږي، د وازګه، د چربي به حل کیږي، د وزن به کمیږي. اوس تاسو به داسې اورېدلي ځینې خلک داسې وایي یاره زه خوراک ښه ډېر زیات کوم خو زما وزن نه سیوا کېږي. دا مسله به تاسو د خلکو نه اورېدلي وایي یاره زه خو ښه ډېر خوراک کوم خو زما وزن نه سیوا کېږي، زه خپل وجود غټول غواړم، ښه ډېر خوراک کوم خو زما وزن نه سیوا کېږي. نو ګوره یو ډېر خوراک کول دي او یو ډېر کیلریز اخیستل دي، ډېر پروټین اخیستل دي، دا جدا جدا څیزونه دي دواړه. ځینې انسان به هغه به خوراک ډېر زیات کوي خو خوراک به داسې چې په هغه کې به دته کیلریز نه میلاویږي، دته به پروټین نه میلاویږي، نو هغه خوراک ته ډېر کوه خو په هغه کې کیلریز نشته، په هغه کې پروټین نشته، هغه ستا وجود نه غټوي. لکه مثال به زه تاسو له درکړم د کدو. اوس کدو ته روزانه خوره او ښه ډېر خوره خو په دې کې کیلریز ډېر زیات کم دي، دا ستا وجود نه غټوي. د دې په ځای که ته داسې خوراک وکړي چې په هغه کې تا ته کیلریز ډېر میلاو شي، په هغه کې تا ته پروټین میلاو شي، نو ستا وجود به د هغه سره روان شي. نو کوم خلک چې دا ګیله کوي چې یاره زه خوراک ډېر کوم خو زما وجود ورسره نه غټېږي، وجود مې نه روانېږي، نو تاسو ته ما وویل ډېر خوراک جدا شی دی او ډېر کیلریز، ډېر پروټین اخیستل جدا شی دی. تاسو هغه خوراک کوئ چې په هغه کې د کیلریز مقدار سیوایي، په هغه کې انرژي ډېره زیاته وي، په هغه کې د پروټینو مقدار سیوایي، نو بیا به ستاسو وجود ته کیلریز ډېر میلاویږي، ستاسو وجود ته به پروټین ډېر میلاویږي، نو ستاسو وجود، ستاسو وزن به ورسره روان شي. لکه داسې یو څو خوراکونه به زه تاسو ته در وښیم چې هغه تاسو په خپل خوراک کې شامل کړئ، هغه سره ستاسو وجود غټېدلی شي، په هغه کې کیلریز سیوا دي. لکه مثال کوچ، غوړي، ماسته، شوده، دا هغه خوراکونه دي چې په دې کې کیلریز، دا انرژي ریچ سورسز دي، په دې کې انتهایی ډېر زیات انرژي ده، انتهایی ډېر زیات کیلوریز دي په دې کې. که دا خوراکونه تاسو شروع کړئ نو ستاسو وجود د دې سره ډېر زر روانېدلی شي. یا پنیر، انډه، کجوره، چاول، الو، د غنمو روټۍ، لوبیا، دال، ډرای فروټ، شهد وغیره، دا هغه خوراکونه دي که دا تاسو په خپل خوراک کې شامل کړئ نو ستاسو وجود به د دې سره روان شي. دا هغه خوراکونه دي چې په دې کې د کیلریز مقدار ډېر زیات سیوا دی، په دې کې د انرژي مقدار ډېر زیات سیوا دی، دا ستاسو وجود روانوي، دا ستاسو وزن سیوا کوي. خو که تاسو کدو ته کار ووایي نو روزانه خورو، ډېر زیات خورو خو په دې کې د کیلریز مقدار نشته، نو تاسو ته ما وویل که وزن سیوا کول غواړئ هغه خوراک شروع کړئ چې په هغه کې د کیلریز مقدار سیوا دی، په هغه کې د انرژي مقدار سیوا دی، په هغه کې د پروټینو مقدار سیوا دی، نو ستاسو وجود به د هغه سره غټېږي.